د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور خیال، فکر، او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګهت په ژړا ژړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره، ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور د ژوند انځور هر یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 10 بجې. د ژوند انځور د ژوند انځور. د ژوندون رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو په سلامونه کې هیله مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا زه مصطفی کمال احمد ستاسو په درانه چوپړ کې یم او دا ځل د ناول کتاب دی ما ووژنه خو مینه مې مه وژنه. لیکوال دی رفیع الله ضیا. په دې هیله چې د ناول کتاب تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او ناول په خوند سره واورئ او خوند ترې واخلئ. نختر یو ښکلی او نازک خیاله شاعر و. دا شاعر دومره هڅانده او ویښ سړی و چې هر وخت به په شاعرانه بنډارونو به د باندې تاوده او هر چیرته به یې مشاعره وه. شاعران به د ده د شعر په انتظار و چې اوس یې زر د نختر د خولې څخه اورېدلی وی. نختر ډېر په زړه پورې ترنم هم کاوه چې په ترنم کولو کې هم ښه نوم تللی و. نختر د لوړې پوهې خاوند او د خپلو ملګرو په منځ کې ډېر قدر درلود او هر وخت به یې نازوه. د وخت په تېرېدو سره نختر ورو ورو د ښه شاعر په توګه د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړه چې په دې کې یو 12 کلنه ټولګي زده کوونکې ګورګوره هم وه او د نورو په څېر یې د نختر شعرونه ډېر خوښېدل. هر وخت به یې چې نوې مجله، جریده، ورځپاڼه له چاپه راووته ګورګورې به یې یو ځل د نختر په شعر پسې د هغې پاڼې اړولې چې د نختر شعر به پکې چاپ نه و نو هغه به یې پرېښوده او چې بیا به یې کومه کې د نختر غزل، نظم یا څلوریزه تر سترګو شوه هغه به یې ورسره واخیسته. ګورګورې به د نختر شعرونه د نختر په آواز کې د رسنیو له لارې هم اورېدل چې دا بیا ورته ډېره په زړه پورې وه. د وخت په تېرېدو سره د ګورګورې مینه د نختر سره نور هم زیاته شوه. دومره زیاته شوه چې کله کله خو به یې زړه وغوښتل چې یو ځل یې لیدلی وای. خو چې پښتنې ټولنې ته به یې فکر شو او د خلکو پیغورونو ته به یې وکتل نو په هر څه باندې به یې خاورې واړولې. ګورګوره د کورنۍ لخوا ډېره نازولې وه او هر څه چې به یې غوښتل هغه به ورته تیار و، لکه کالي، بوټان، پوړنۍ، د سینګار سامان، تلویزیون، ټیپ، رادیو، تلیفونونه او ځان ته به په قالینه فرش کوټه. لنډه دا چې د یو شي خواره هم نه وه. پلار خوارکی به یې ځان په اور اچوه خو ګورګوره به یې خوښه ساتله.
بله ورځ ګورګوره د ښوونځۍ څخه راغله، د عادت سره سم خپلې کوټې ته ننوته. ورسره کتابونه یې المارۍ ته خطا کړل. لاړه د تلویزیون نه یې پرده لرې کړه او چالان یې کړ. د چالانېدو نه وروسته یې یو چینل ونیو، هندي ډراما یا سریال پکې و. خوند یې ورنه کړ، بل یې ونیو، د هغې هم مزه نه وه. دریم چینل چې ونیو په هغه کې مشاعره وه. بس همدا چینل یې پرېښود او ورته کېناسته. ګورګورې د هر شاعر شعر ډېر په غور سره اورېده، تر څو چې په یو بل پسې 10-12 شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. ګورګوره چې ولیدل شاعران بیخي زیات دي، نو ریموټ یې راواخیست تر څو بل چینل ته لاړه شي. چې په دې ځای کې دریځ چلونکی یا انانسر غږ وکړ: درنو حاضرینو، اوس یو داسې څوک راغواړو چې په ښکلي شعر او ښکلي ترنم مو ونازوي. ستاسو د ګرمو چکچکونو په شور کې ښاغلی نختر راځي. نختر دریځ ته راغی او خپل لاندې شعر حاضرینو ته په ښکلي ترنم کې واوروه: که د ګل څانګه د وطن ماته شي، هم ککرۍ به د دښمن ماته شي. که د ګل څانګه د وطن ماته شي، هم ککرۍ به د دښمن ماته شي. سپینې کوترې به په سیل را درومي، سپینې کوترې به په سیل را درومي، چې د ښکاري د ټوپک ستن ماته شي. ستا د ښکلا د لیدو تاوان نه لرم، ستا د ښکلا د لیدو تاوان نه لري. وړانګه د لمر چې ستا پر تن ماته شي. له مودو تږی ستا د مخ د لیدو، له مودو تږی ستا د مخ د لیدو. یاره دا تنده مې که نن ماته شي. سهار کې ښه ټینګه توبه وباسم، سهار کې ښه ټینګه توبه وباسم. ناصحه بیا په ماسخوتن ماته شي. در پسې اوښکې سلامتې تویې کړم، در پسې اوښکه سلامته تویې کړم. دا ملغلره پر لمن ماته شي. نختر ناستو خلکو ته خپل شعر تر پایه واوروه او د حاضرینو لخوا په ګرمو چکچکونو بدرګه شو. د ګورګورې په زړه کې خو د نختر سره له پخوا نه مینه وه، خو اوس چې د تلویزیون په پرده ولید نو په زړه کې خوږه غوندې څړیکه تېره شوه او په دې پوه شوه چې لکه چې زړه مې وبایله. د ګورګورې په سترګو کې ټوله ورځ د نختر ښکلی انځور لر او بر کېده او چې هر څومره د هېرېدو کوښښ یې وکړ چې باید هېرې کړي، خو ونه توانېده. ورځ تېره شوه او په وطن ورو ورو د شپې بړستن راخوره شوه. د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته ګورګوره هم په کټ کې اوږدې پښې وغځولې. د شپې چوپتیا د نرۍ نرۍ باد شڼا ماتوله او کله کله به د سپیو غپا هم ورسره ګډه شوه. د ګورګورې سترګو ته د نختر هغه انځور چې په تلویزیون کې لیدلی و لر او بر کېده او خوارکۍ هیڅ خوب ته نه پرېښوده. ګورګوره څو وارې ځان ته په غوسه شوه او د غوسې نه په ډکه لهجه به یې وویل: خدای جل جلاله دې خواره کړه، اوس د څه نیت دې دی؟ لکه چې د پلار پټکی په ځمکه غورځوې که څه، هر څنګه چې وي ته باید دا سړی هیر کړې، ځکه چې په کلي قام په پلار او ورسره ټول کورنۍ سپکه بڼه کړې. له دې خبرو وروسته به ګورګورې په کټ کې څنګ بدل کړ او آیت کرسي به یې پر ځان چوف کړه تر څو ویده شي.
خو چیرته څو دقیقې به چې تېرېدې ګورګوره به بیا په هغه دنیا کې ګرځېده کومه چې د نښتر په سر ودانه وه. د نښتر مخ به ور یادېده. د ګورګورې په زړه کې خوږې خوږې څړیکې به تېرې شوې. په ګورګوره باندې په دې کشمکش کې د سهار نښې نښانې راښکاره شوې. ملایانو اذانونه وکړل. په کوڅه کې د سپین ږیرو ټوخۍ او د امسا کړپې واورېدل شوې. ګورګوره هم له کټه راکوزه شوه ولاړه او داسې تازه کړ او د اوداسه کولو نه وروسته په لمانځه ودرېده. کله چې یې لمونځ وکړ نو دعاګانې یې واړه د تېرې شپې په پیښو راڅرخېدې او داسې ویل: یا الله پردې مې وکړې، خدایه له دې سړي مې زړه صبر کړی، یا الله په دواړو جهانو مې سر لوړې لري. نو چې کله یې دعاګانې خلاصې شوې نو د مور کوټې ته ورغله. چای ما یې سره تیار کړ. کله چې مور پلار او ګورګوره درې واړه چای وخوړلو نو د پلار یې ورته پام شو. ګورګورې لورې دا رنګ دې ولې داسې زیړ دی؟ نو ګورګورې ورته ځواب وویل: نه هسې پلاره، بېګا د شپې مې لږ سر درد کوو ځکه داسې یم، خو اوس د خدای شکر دی بیخي روغه جوړه یم. پلار یې ورته وویل: ګوره ګورګورې لورې، څنګه چې چای وخورو نو ډاکټر ته به لاړ شو چې د هر څه معاینه دې وکړي، چې هر څه ستونزه دې وي هغه به روښانه شي. نو ګورګورې ورته په ځواب کې وویل: نه پلاره، اوس بیخي ښه یم، که بل وخت مې په سر درد شو بیا به ورته ګورو. پلار او مور یې هر څومره چې د ډاکټر ورته وویل خو ګورګورې ورسره ونه منله. د نښتر د لیدونه را په دې خوا 1.5 کال پوره شو چې ګورګوره ښوونځي ته نه وتللې. ګورګوره د نښتر مینې د هر څه نه ویستې وه. نه ښوونځي ته تګ خوند ورکوه او نه یې کوم بل کار له لاسه پوره و. ګورګورې پوره 1.5 کال دردونه، غمونه او کړاوونه په خپل زړه تیر کړل. نور نو څو خو پر ځای پرېږده چې نښتر هم پرې خبر نه شو. خو 1.5 کال نه وروسته یې نور د زغم کاسه ډکه شوه. نور یې هېڅ زغملی نه شو. نو مجبوره شوه چې نور له خپل لیونۍ مینې څخه یې خبر کړي. ګورګورې د دې لپاره چې نښتر څنګه خبر کړي په ډېر لارو چارو غور وکړ. اخر یې د ځان سره دا ښه وګڼله چې هغه باید د لیک له لارې خبر کړي. ګورګوره د لیک لیکلو نه وړاندې له کوره ووته تر څو نښتر ځایګی پیدا کړي. ګورګوره که څه هم تر ماسپښینه پورې وګرځېده خو داسې په هنر یې نښتر د کېناستېدو ځای پیدا کړ چې څوک ورباندې شکمن هم نه شول. ګورګوره چې کور ته راغله نو د عادت سره سم یې د مور او پلار سره روغبړ وکړ. د روغبړ نه وروسته خپلې کوټې ته ننوته. د المارۍ روک یې راکش کړ، قلم او کاغذ یې ترې راواخیستل او د لیک په لیکلو یې پیل وکړ. ګرانه سلام، هیله ده چې روغ جوړ او خوښ راته اوسې. ګرانه 1.5 کال کېږي چې زه ستا د مینې په اور د چنار غوندې پټه پټه سوځېږم، خو تر اوسه پورې څوک را باندې خبر څه چې شکمن هم نه دي او وروسته له دې نه مې نور د زغم نیلۍ له دایرې وځي. نو اوس مجبوره یم چې تا له خپلې مینې خبر کړم په دې هیله چې رټلی ځواب رانه کړې. که چیرې دې ما ته د لیک رسولو غوښتل نو د لیک کاغذ ببرک خان پارک ختیځ څنډې ته یو وړه کلیپتوس ونه ولاړه ده، په هغه کې کېږده ستا د وفا په هیله. سبا ته ګورګورې لیک ورسره واخیست. سیده یې هغه لاره ونیوله چې د دفتر پر لور تللې وه. هلته په رسېدو سره ګورګورې نښتر ولید چې د دفتر مخې ته د بل سړي سره ولاړ دی. ګورګورې تر هغې پورې صبر وکړ تر څو سړی ځینې رخصت شي. هر کله چې سړي د نښتر سره خدای پاماني وکړه او په دې ځای کې ګورګورې یو هلک ته وویل: ها دا لیک واخله. هغه سپین کالي سړي ته یې ورکړه، هغه چې تور واسکټ یې اغوستی دی هغه ته یې ورکړه، سمه ده؟ هلک د هو په څېر سر وخوځاوه او منډه یې کړه. ګورګورې د نښتر له سترګو ځان فنا کړ.
داسې یو ځای ودرېده چې نښتر یې لیدی شو او ګورګوره یې نه لیدله. هلک ورغی نښتر ته یې لیک ورکړ. د نښتر د سر د ښورېدلو نه دا څرګنده شو چې ورته یې وویل دا چا درکړ؟ هغه کوچني هلک هغه ځای ته خپل ښي لاس وکړ په کوم ځای کې چې ګورګورې لیک ورکړی و. نښتر هغه خواته مخ ور واړو خو څوک یې تر سترګو نه شو. ګورګورې خپل پخواني کتابونه د المارۍ د دې لپاره راوسپړول تر څو کتابونه یې یوې خواته او مجلې جریدې ورځپاڼې بلې خواته کړي. کله چې المارۍ راړنګه کړه نو د المارۍ په راسپخولو سره یې هغه ماشومتوب وختونه یو په یو سترګو ته ودرېدل او د ځان سره په فکر کې سو او داسې وویل څنګه به مور سهار وختي له خوبه راپاڅولم او راته به وویل لورې مخ دې ومینځه چای وخوره چې د ښوونځي در باندې ناوخته نه شي. زه به په ډېر په نازه مور په غږ باندې له خوبه راویښه شوم. مخ به مې ومینځه چای به مې وڅښه. له دې وروسته به مې د ښوونځي تور لباس واغوسته او له کوره به ووتم. په لاره کې به د عبدالحنان لور مالکه هم را سر ملګرې شوه. څومره ښکلې دوره څومره ښکلې. ګورګوره د خپلې مور غږ چې ویلې ګورګورې وا ګورګورې راځه چې زرغونه راغلې ده د خیال له دنیا څخه راستنه کړه. ګورګورې زر زر هغه ګوښه کړې مجلې جریدې او ورځپاڼې یې یوې خواته کړې او له کوټې راووته چې ګور رښتیا هم زرغونه راغلې وه. د ګورګورې په لیدو سره زرغونې وویل اوهو ګورګورې دا څه در باندې شوي چې داسې تکه زیړه شوې؟ ګورګوره ورغله دواړو سره تر غاړې وتې او روغبړ یې سره وکړ. د روغبړ نه وروسته ګورګورې ځواب ورکړ هسې دا څو ورځې مې لږ سر خوږېده ځکه داسې یم. کله چې زرغونې او ګورګورې چای مای سره وخوړ نو زرغونې د ګورګورې مور ته مخ ور واړه او ورته یې وویل که ستاسو اجازه وي موږ به یو ځل ستاسو باغ ته لاړ شو ځکه چې دا ډېر وخت مې نه دی لیدلی. د ګورګورې مور په مهرباني لهجه دوی ته اجازه ورکړه او دواړه باغ پر لور لاړې. په باغ کې زرغونه او ګورګوره ورو ورو روانې وې. د همدې تګ په حالات کې زرغونې ورته وویل ګورګورې لومړی به ګلان وګورو او بیا به په میوو لرونکې ونې. ګورګورې ورته وویل هر څنګه چې ستاسو خوښه وي زما در سره خوښه ده. دواړه د ګلانو په ګلدانیو ورګډې شوې. زرغونې چې ګلان ولیدل نو ګورګورې ته یې وویل خدای جل جلاله دې له بدو سترګو وساتي سږکال څومره ښکلي ګلان دي. خو ګورګورې دا خبره تایید نه کړه. زرغونې بیا پخواني خبره تکرار کړه سږکال ګلانو ډېر وده کړې ده. خو د تیر په څیر له ګورګورې هیڅ هو یا نه وانه وریدل. زرغونه لږ په خپله خبره پښیمانه شوه او په زړه کې وویل زه خبرې ورسره کوم او هغه د تکبر هیڅ غږ نه راته کوي. تر یو ځایه چې لاړې زرغونې مخ ور واړو او ګورګورې ته یې وکتل. له کتو سره سم د زرغونې زړه څخه هغه مخکینۍ کینه لرې شوه او پوه شو چې ګورګوره څه ستونزه لري. زرغونه ور وړاندې شوه د ګورګورې پر اوږو یې لاس کېښود. په دې ځای کې ګورګوره لکه په خوب کې چې وډاره شي سخت ټکان یې وخوړ. زرغونې ترې وپوښتل ګورګورې د خیال په کومه دنیا کې وي چې ترې را بهره مې کړې؟ ګورګوره د زرغونې په خبره لږ څه ورخطا شوه او ورته یې وویل نه هسې مې. زرغونې چې خبره ور وڅه کړه او ورته یې وویل یو خو بهانه ډېره درڅخه اوږده شوه او بل ما لږ وړاندې په کور کې د لیدو پر مهال هم درته وویل چې څه خامخا در باندې شوي دي خو تا د سردار بهانه وکړه. ګورګورې خبرې ته ځان جوړوه خو زرغونې وار له واره قسم ورکړ تر هغو دې ولاکه پرېږدم تر څو چې د سم حال راته ویلی نه وي. ګورګورې که هر څه وکړل خو زرغونې ورسره ونه منله. ګورګوره پوه شو چې نه مې پرېږدي نو زرغونې ته یې وویل زرغونې زه تا ته هر څه وایم خو ته به هم دا قسم راکوي چې بې له ما او تا به بل څوک هېڅ نه خبرېږي. کله چې زرغونې ګورګورې ته دا ډاډ ورکړ چې زما له خوا به هېڅوک نه خبرېږي نو ګورګورې خپله کیسه ټکي په ټکي ورته وکړه. ګورګورې چې زرغونې ته د زړه ټول حال ووایي نو زړه ته یې د رڼا دریڅه پرانیستل شو او د اعصابو بوج یې هم پوره کم شو.
ماښام نږدې و چې دواړه له باغه راووتې. ګورګوره خپل کور ته لاړه او زرغونه خپل کور ته لاړه. ګورګورې کور ته د رسېدو سره سم هغه ګوښه کړې مجلې، جریدې او ورځپاڼې راواخیستې او د ځان سره یې وویل زه به له دې څخه د نختر ټول شعرونه یوې کتابچې ته واړوم او انشاءالله په لنډ وخت کې به یې په یاد کړم. نختر چې دفتر ته ننوته لکه ښه ستړی چې وي، په کوچ کې ځان وغورځاوه او په لاس کې ورسره لیک یې پرانیست. د لیک په پرانیستلو سره یې چې څنګه په ټکو سترګې ولګېدې نو په ځای کې رانیغ شو او خپلې وریځې سره کش کړې. نختر لیک نور هم سترګو ته نږدې کړ لکه چې نه یې ویني. نختر د لیک د څو کرښو په لوستلو سره حیران شو او فکر ډنډ ته یې ودانګل او رنګ رنګ پوښتنې یې له ځانه کولې، خو یوې ته یې هم ځواب نه درلود. د ځان د ډاډ لپاره یې لیک له سره ولوست او هر څه د اول په څیر لیکل شوي وو او مفهوم یې هم هماغه و. نختر اول خپل تندی د ښي لاس په ګوتو کېکاږه او بیا یې میز له سره قلم کاغذ راواخیسته او لیک یې داسې ولیکه: زما له خوا هم نیکې هیلې او سلامونه قبول کړه. خدای جل جلاله دې وکړي چې صحت په جامو کې پټه وي. ستا له درده ډک لیک ما ته راورسېد. تا په لیک لیکلي وو چې رټلی ځواب رانه کړي. ته بېغمه اوسه. شاعر هېڅکله هم چا ته رټلی ځواب نه ورکوي او نه د چا زړه ته صدمه رسوي. ته به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ سهار په اوه بجو دفتر ته راشې چې له نږدې سره ووینو. نور دې په خدای جل جلاله سپارم. وسلام. نختر لیک د ځان سره واخیست او هغه ونې ته یې وروړی کومه چې ګورګورې په لیک کې ورته لیکلي وو. مازدیګر وخت نختر د ځمکو په منځ کې پر یو لوړ پوله ناست و او د شنو غنمو ننداره یې کوله. موسم ډېر زړه راښکونکی و. نری نری باد د مطرب په څیر د غنمو څخه نغمې ورولې چې د نختر له خوا به بیا په غزلونو او نظمونو بدلېدې. په ونو کې ناستو ډول ډول مرغیو رنګ رنګ اوازونه کول چې په دې سره به د نختر خیال هره خوا خور شو چې په نتیجه کې به یې د تور والي په ځای کاغذ لکه څرنګه چې سپین و همغسې سپین پاتې شو. ننداره ډېره په زړه پورې وه، خو افسوس چې وخت یاري نه کوله. لمر د خپلو زرینو وړانګو لاسونه ډېر په خوارۍ سیمې ته غځول. په دې وړانګو کې د شنو سرو لوپټو څښتنې هم تر سترګو کېدې چې د ګودرونو څخه د کورونو پر خوا روانې وې او د مرغیو ښکلي او زړه وړونکي اوازونه ورو ورو غلي کېدل. ولې چې ماښام خپله تیاره لمن په سیمه ډېر ژر خواړوله. د تیارې په خورېدو سره نختر هم د کور په لور روان شو، خو تر یو ځایه چې ته وړوکی ورور حمید یې مخې ته ورغی. نختر چې هغه ولیده نو په ورخطا یې ورڅخه وپوښتل: حمید جانه خیر دی، څنګه په دې تیاره ماښام راپسې راغلی؟ حمید چې د نختر ورخطا یې ولیده نو خبره یې ځنډه کړه او ځواب یې ورکړ: لالا نور خیر دی، نصیب راغلی دی او په حجره کې ستا په انتظار ناست دی. نصیب د نختر ډېر نږدې انډیوال و او په دفتر کې به هم ډېر وخت سره یو ځای و. نختر حمید ته وویل: نصیب یوازې دی او که نور څوک هم ورسره دی؟ نو ورور یې ځواب ورکړ: نه لالا یوازې دی. نختر ورته وویل: ښه یوازې چې نصیب دی نو زه حجرې ته ورځم او ته کور ته لاړ شه، لږ وروسته بیا ډوډۍ راپسې راوړه، سمه ده؟ ورور یې ځواب ورکړ: سمه ده. د ژوندون رادیو قدرمن اورېدونکو د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې برخې پورې چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پلوی بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله شپې ورځې ولرئ.
د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور خیال، فکر، او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګهت په ژړا ژړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور د ژوند انځور هر یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 10 بجې. د ژوند انځور د ژوند انځور 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 انځور